الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو ایورو پختنه کړې ده چې مونږ یو مسجد جوړو. د دې مسجد د جوړولو لپاره غیر مسلم یو څه پیسې راکړي دي. دا په مسجد کې مصرف کو کنه؟ الجواب بالله التوفیق. معززو کچیر دغه کافر غیر مسلم د ثواب په نیت باندې د دوی دا عقیده وي دا یو ښه کار دی، په دې نیت د مسجد لپاره چنده یا پیسې ورکړي وي، نو دا فی نفسه ذاتاً جایز عمل دی، په مسجد کې مصرف کوي. او که چې دغه پیسې یا د چنده د مسجد لپاره ورکوي خو پر مسلمانانو احسان اچوي یا پر دې مسجد یا مدرسه احسان اچوي، نو بیا په دې حالت کې د کافر پیسې یا چنده په مسجد یا مدرسه کې مه خرڅوئ، بیرته ور واپس کړئ. عمده دوه شرایط دي چې د غیر مسلمانانو پیسې په مسجد یا مدرسه کې د لګولو لپاره. اول شرط دا دی چې دا کافر به په خپله خوښه د چنده د پیسې د مسجد یا مدرسې لپاره ورکوي، د چا د خوا به زور نه وي پر برابر. دویم شرط دا دی چې د ده به عقیده دا وي چې دا یو ښه کار دی، په دې نیت باندې دا پیسې یا دا چنده ورکوي. دا نیت به یې نه وي، دا خیال او فکر به یې نه وي چې زه نن د مسلمانانو د مسجد سره ښه کوم، پیسې ورکوم، سبا به مسلمانان زما د مذهبي مراسمو لپاره پیسې راکړي، زما د مذهبي عبادت خانو لپاره به پیسې راکړي. دا نیت به یې نه وي. دا شرعي مسله ده، لیکن د مسلمان تاجر دپاره دا ډیره د بېغیرتیا خبره ده چې دی ډیر زیات شتمن او مالدار وي، په دې صورت کې بیا هم یو کافر یو هندو غیر مسلم د مسلمان په مسجد کې چنده ورکوي، پیسې ورکوي، لیکن هغه تجار هغه شتمن مسلمان پیسې راغونډوي، د ځان سره ږدي او یا په بینکونو کې جمع کوي. رد المحتار 4 جلد 341 صفحه، البحر الرائق 5 جلد 190 صفحه، امداد الفتاوى 2 جلد 604 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.